ته مو اخلئ خپله یې مو خورئ چې خوند در دې درکړي او د دښمن د قصد یې وخورئ. په کومو خولو چې ټول عمر دال خوړل شوي دي دې انارو ته نه دی جوړی. دا انار د پنجابي د خولې نه ده، دا صرف د افغانانو په قسمت دی او افغانان به خوري او افغانانو ته الله ورکړي دي. پنجابیانو په دې ډېر لوی قبر کړی ده، خو انشاءالله دا ارمان به دا ځل نه پوره کېږي او زموږ افغانان وروڼه به دا ارمان په زړه کې ورپاتې کوي. دا ځل به زموږ میوې نه خرابېږي، دا ځل به زموږ میوې خپل افغانان په خپله خوري. درنو دوستانو، یو ځل بیا هم وایم چې له داسې څه څخه تېر شئ چې تاسو ته پیدا نه کړي، ستاسو وجود ته پیدا نه کړي. دا د خپل وطن میوې دي، که دغه میوې تاسې وخورئ ستاسې وجود به ښه وي، ستاسې صحت به ښه وي، ستاسې دهقان ته به ګټه رسېدلې وي او ستاسې تجارانو ته به ګټه رسېدلې وي. نو راځئ د خپل وطن میوې وخورئ او دغه انار او دغه انګور مڼې دیو نه استفاده وکړئ او یو څه وخت د مشروباتو څخه لرې پاتې شئ. کاکا ستړی مه سئ. خیر اوسه وروره، مننه. ډېره مننه. نوم مبارک څه ده؟ نور محمد. نور محمد. څنګه د میوې خو ماشاءالله بېرته راغلې ښایسته خرابې شوې خو به نه وې؟ ولې نه خرابې شوې خو بیخي ډېرې وې، ځکه چې لاره بنده وه. دا خو تقریبا یوه میاشت ایسارې وې او بس اوس په نیم قیمت هم نه کوي، درېیمه حصه هم نه کوي. اوس خلک راضي اخلي که نه؟ خلک راضي اخلي. د خلکو نه همدغه ښایست دی چې په ځای د دې چې تاسو دغه څکئ مشروبات څکئ، هغې په ځای خپلې میوې وخورئ. ځکه چې تجار هم د هغه نه چپ شي د تاوان نه او بس د باغوان ته هم تاوان رسېږي، ټولو ته تاوان رسېږي. نو دا مشروبات څه پیدا لري؟ چټي د معده خرابوي، هغې د هغې په ځای باید انار وخوري، انګور وخوري، ګوره مڼه وخوري. نو دغه شی نه باید ټول استعمال کړو. موږ دا ټول زموږ د وطن پیدا ده، باید خپله استعمال کړو. پنجابۍ موږ څه کوو؟ مالټې موږ څه کوو؟ خوسا مالټې بدرنګه، دا خوسا کیلې وروره، هغې په ځای د ګلانو غوندې انګور دي، مڼې دي، انار دي. د افغانستان میوه په نړۍ کې شهرت لري. دا یو وړوکی انار ده، دا وړوکی انار تاسې وګورئ په خدای لکه لال لکه یاقوته. نو چې دا وړوکی داسې نو دا غټ به څنګه وي؟ دا به څنګه وي؟ دا چې نه خوري نو کله به یې خوري یارو؟ بیا به د قسمت کې نه وي، بیا به د قسمت کې دا شیان نه وي. ډېره مننه کاکا، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. راځه نو سادات صاحب مخکې به ورځو، کیمرا کې ځان ښکاره کړه خلکو ته. نو درنو دوستانو، د ننګرهار مرستیال والي صاحب مولوي مصطفی، همداراز ملي تجار ګلمراد عرب او د صنایعو چارو رئیس، دې ټولو سره هم غږېږو. تاسې راسره پاتې شئ. راځئ دغه هغه ته ورځو. دا مو ورته ښیي. څه شي تاوان غواړي وروره؟ په څو دي ماما؟ په څو دي؟ په څو؟ هغه په څو دي انګوره؟ انګور پچې ورور دلته دا 2.5 روپۍ موږ ورته. مڼې؟ مڼه هم 200. ارزانه دي که نه؟ ارزانه شوي دي. ترخم خلکو ته څه وایم؟ نیم په نیمه. د غږ څه ده؟ چېرته لاړې؟ کاکا په خلکو د غږ څه ده؟ خلکو مې غږ دا دی چې د میوې په هغه په ځای یو شی بوتلې موتلې مه څکئ، دغه میوې خورئ ښه ښایسته ارزان د خپل وطن. دا خپله ما اخیسته وګوره، یو پچې م دا انګور واخیسته په 2.5 څو دي واخیستله؟ 2.5 روپۍ. مفت دی، او مفت دا مڼه وګوره، مڼه هم په 2.5 واخیسته. دا مڼه وګورئ، کابلي مڼه چې چلو کېږي. ګاونډیانو ته مو اخلئ خپله یې مه خورئ چې خوند در دې درکړي او د دښمن د قصد یې وخورئ. زنده باد. ښه راغلاست درنو دوستانو. دا د میوې منډۍ ده او د ننګرهار ولایت معاون صاحب راسره د مرستیال والي صاحب. نو ملي تجاره عرب صاحب هم راسره ده او مشر حاجي صاحب هم راسره ده. ټولو سره به مرکه کوو، یوه پوښتنه ورنه کوو. حاجي صاحب، معاون صاحب په ډېرې بخښنې، اوس د پاکستان سره لار بنده شوله، حکومت تجارانو ته کومې بدیلې لارې لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د امارت تر لوړې سطحې پورې کوښښونه روان دي تر څو په بدیلو لارو باندې فکر وکړي او په دې برخه کې سهولتونه رامنځته کړي تر څو زموږ تاجران ورونه هغه د تاوان سره مخ نه شي. دا چې فلحال اوس دغه واقعه راپېښه شوې ده چې دغه لاره د څه وخت نه دېخوا بنده ده، زموږ تجاران ورونه یقیني تاوان سره مخ شو. خو به هر حال مسؤلین کوښښ کوي چې د تاوان نه وژغوري او بدیل لارې پیدا کړي تر څو د نورو ګاونډیو هیوادونو سره موږ د تجارت او راکړې ورکړې لاره برابره کړو.
دغه د نن عملاً موږ منډۍ ته راغو ستاسې د میکرافون د لارې په هیوادوالو باندې خصوصا په ننګرهاریانو باندې غږ کوو تر څو دغه تازه میوه‌جات سبزیجات دا واخلي تجاران د تاوان نه وژغوري او په کم قیمت باندې تر څو دویم تاوان سره مخ نشي او دا میوې هم خرابې نشي. ډېره مننه. مولوي صاحب که وګورو په موږ صرف د پاکستان کوم توکي چې دي هغه وبندي خو په پاکستان برعکس د ټولې اسیا کوم لاره چې هغه بنده ده هغوی ته تاوان زیاته که موږ ته بیا زیات دا طبیعي خبره ده تجاران دواړو طرف ته زیانمن دي البته زموږ طرف ته اوس د میوو د رومیانو د پیازو د دې سیزن دی نو تقریبا د هغوی د ټول ترانزیټ لاره په افغانستان باندې ټولې اسیا ته نو زموږ 2 برابره 3 برابره تاوان دوی ته دی. بهرحال خو زموږ مسؤلین په کوششونو کې دي چې زموږ تاجرانو ته بدیلې لارې پیدا کړي تر څو دوی د تاوان نه وژغورل شي. ولس نه دې غوښتنه څه ده په دغه وخت کې؟ ولس نه غوښتنه دا ده چې کوم مالونه اوس دلته په تجارانو باندې پاتې شوي دي دا واخلي په هغه قیمت باندې چې هم تجاران د تاوان نه وژغورل شي هم دوی تازه میوه او سبزیجات وخوري. ډېره مننه. دوستانو له حاجي صاحب ګلمراد عرب سره به هم مرکه کوو. مولوي صاحب به نه وخت دته اجازه ورکوو ځکه دوی روانو او کور یې آباد چې وخت یې راکړه ګاډي ډېره مننه مولوي صاحب تاسو ډېر خوشحاله اوسئ. حاجي صاحب فلحال واقعا چې کله هم د افغانستان سبزي یا میوې هغه پخېږي او کله پاکستان ته د تلو وخت نو پاکستان لاره بندوي دا ځل هم دوی دغسې وکړه. تاسې په بدیل کې داسې کومې لارې انشاءالله شته دي چې تاسې د هغو نه کار واخلئ او هغوی لکه افغان تاجران چې کوم تاسې مشري کوئ په ننګرهار کې دغه تاوان وژغورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته درنو لیدونکو ته احترامات وړاندې کوم. دغه لاره چې اوس بنده شوې ده نوی کار نه ده موږ دې سره اموخته یو دا الحمدلله ورته آمادګي لرو دې کې الحمدلله چې څومره ګاډي ولاړ دي تاسو خپله وګورئ په مارکیټ کې همدلته ټول خرڅلاو ته برابر ده او دې کې زیان چې اصلي نقطې را زیان پاکستان وکتلو ولیده ځکه تخمین زموږ د پاکستان سره 6 لارې دي په هر لاره کې روزانه دوی 15 لکه ډالر دوی تاوان ده. مونږ الحمدلله مجبور یو چې بدیل لاره پیدا کړې ده. مونږ تجاران الحمدلله ایښي ورته او زیان چې ده ټول پاکستان ته ورسېده. دې کې شک نشته چې د ناڅاپ لاره مونږ باندې بنده کړه او دلته زموږ مالونه چې کوم تم په لاره کې و هغه مونږ باندې ډب شو هغه بېرته الحمدلله مونږ ورته آمادګي لرو ټول بېرته ویلې شوي دي خو زیان چې ده عمده پاکستان وکتلو. مولوي صاحب هغې خبره وکړه بس یې کار کوي که نه بالکل اوس چې هغوی چغې ونه کړي زارۍ ونه کړي لار به نه خلاصېږي انشاءالله. دا لار خو داسې ده چې د تاوان سره ده که هر څوک دې کې مانعت کوي هغه تاوان کوي بالکل د دې دپاره چې لار خلاص وي تجارت د سیاست نور څنګ کوي نو فایده یې زیاته وي. بالکل ولس نه دې غوښتنه څه ده په دغسې حالاتو کې ځکه دغسې حالاتو کې تل ولس سره یو موټی شوی ده او که هغه حکومت وي که هغه ولس نو ټول په یو موټی او سیستم یې مخکې بولی ده. اوس هم باید تاجرانو ته تاوان ونه رسېږي ولس نه بیا ولس سره دا دغه ده چې باید صبر استقامت نه کار والي او دغه اوس چې کوم ترتیب روان دی دغه اموالي چې راګرځېږي دلته په بولۍ کې خرڅېږي دا د دوی دپاره یوه فایده ده او الحمدلله کار په منظم شکل باندې روان دی د زیات تاوان نه بچ کېږي ځکه چې دلته په بولۍ باندې خرڅ شي نو دوی ته فایده رسېږي. بالکل. درنو دوستانو د مشروباتو څخه یو څه وخت لرې اوسئ د خپل وطن میوې وخورئ هم به تاسې ګټه وکړئ او هم به دغه تاجران وروڼه له تاوان څخه بچ شي او هم به زموږ هغه بزګر وروڼه چې دوی کوشش کوي دهقانان چې ټول کال دوی میوې وکري چې کله حاصل ورکړي نو پاکستان لارې بندوي هغوی ته تاوان مه ورکوي هغوی ته ګټه ورکړي او مشروباتو څخه ځان لرې وساتئ او خپلې میوې وخورئ. ډېره مننه. خبرو تایید مونږ هم کوو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.